بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په کمپیوټر کې په داسې یو زبردست او خوندور تخنیک کار کوو چې څنګه موږ کولی شو خپل د کمپیوټر ډرایو ته خپل عکس ولګوو. مثال زه ما سره په دې کمپیوټر کې چې دی تاسو ته به په دې سکرین کې ښکاري ما سره چې دی په دې ځای کې دغه عکس مثال څنګه راغلی. که تاسې له څوک پوښتنه وکړي چې زه غواړم دغه ډرایو ته خپل عکس ولګوم نو څنګه به کوو. باقي ویډیو زه د کمپیوټر سکرین ته او باقي ویډیو به هلته وګورو. هیله ده چې دغه ویډیو تاسو عملي زده کړئ. راځو د کمپیوټر سکرین ته. اوس رالو د کمپیوټر سکرین ته. اوس زه غواړم چې ما سره په دې پي سي باندې ډبل کلیک کړم او دلته زه ګورم چې ما سره د دې ځای نه یو ایمیج دی. زه غواړم دغه عکس په خپل ډرایو باندې یعنی دلته په دې ډرایو کې چې دغه کوم شکل صورت دلته دی زه غواړم دلته خپل عکس راولم. نو د ده نه به تاسو واخلئ یوه کاپي ما واخیسته د دې ځای نه راځم دا ډیسکټاپ باندې دلته پیسټ کوم. رایټ مې کلیک او دا مې دلته چیک پیسټ مې کړ. دې ته چې دی یو نوم به مو ته ورکړم چې دا نوم یې موږ سره لږ اسانه وي. نو زه به دلته چې دی دې ته خپل نوم ورکړم دا نوم شو. اوس راځم دلته تاسو په دې باندې یو ځل رایټ کلیک کوئ او بیا به راشئ تاسې د دې ایډیټ ته. چې کله ایډیټ ته راغلی نو دا موږ سره په MS Paint پروګرام کې چې دی دا موږ سره خلاص شو د دې ځای نه. بس صرف تاسې به د دې ځای نه به راشئ تاسې دلته به زه ګورم دلته یو کلر تاسو د شاته ځای ته ورکړئ یو ښایسته کلر چې دا بیا هم هلته معلوم شي. نو راځم زه دا د دې ځای نه سیف کوم. د دې ځای نه تاسو به سیف اس ته راشئ او BMP پکچر دې موډ کې به دا تاسو ځان سره سیف کړئ او دلته چې دی په ډیسکټاپ باندې به دې ته یو نوم ورکړئ همدغه او یو مې ورسره کړ د دې ځای نه او دا ما د دې ځای نه اوکې کړ او دا مې د دې ځای نه هم اوکې کړو. دا اوس ما سره دلته صف شو راغی. چې دا راغی اوس زه ګورم چې څه وکړو د دې نه وروسته. یو سټپ بل هم دی. تاسو به راشئ دلته رایټ په کلیک کې به دې سټارټ مینو باندې او بیا به راشئ دلته رن کمانډ ته او په دې رن کمانډ کې به تاسو دلته ولیکئ نوټ پیډ به ولیکئ او دا به تاسو د دې ځای نه اوکې کوئ. اوس په دې کې چې دی موږ صرف یو لین کوډ کوو. هغه کوډ څنګه کوو؟ تاسو به چې دی دغه دوه نقطې د کیبورډ کې چې دي دا به تاسو ووهئ بیا به دې منځ ته راواړئ دې کې به تاسو ولیکئ آټو رن دا به ورته ولیکئ آټو رن. بس چې دی اوس به تاسو یو انټر د دې ځای نه ووهئ بیا به ولیکئ آیکن سپیس مساوي بیا سپیس بیا د دې پکچر نیم د دې نوم به تاسو دلته ولیکئ. دلته به زه ولیکم بختیار 1 دا مې ولیکه او بیا چې دی د دې ځای نه به تاسو ډاټ بیا به ورته ولیکئ BMP یعنې هغه کوم یو فارمیټ چې دی دی ګوره رایټ مې کلیک کړ رالم دلته په دې پراپرټیز کې BMP. اوس به دا موږ سیف کړو. چې کله زه دا سیف کوم نو د فایل ته به راشم او په دې فایل کې به راشم د سیف اس ته او بیا به راشم د ډیسکټاپ ته او د دې ځای نه به تاسو دې ته یو نوم ورکړئ. مثلا دغه آټو رن نوم به ورته ورکړئ آټو رن دغه نیم مې ورته ورکړو او ډاټ INF دا ډېر مهم دی. دا نوم به ورسره دا ډاټ IMF دا به ورسره تاسو ورکئ. بیا به تاسو دلته کلیک کوئ په دې ټیکسټ ډاکومنټ باندې او دا به آل فایل کوئ او دا به تاسو د دې ځای نه سیف بټن باندې به کلیک کوئ او دا به د دې ځای نه کلوز کوئ. اوس به دا دواړه تاسې انتخاب او رایټ کلیک کړي دې ځای نه به دا کټ کړو بیا به راشئ دلته به د دې پي سي به ډبل کلیک کوئ او بیا به تاسو راشئ دلته د دې ډرایو ته او دلته به دا رایټ کلیک کوئ او دا به دلته پیسټ کوئ. اوس به خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ. چې کله کمپیوټر ریسټارټ شو د ریسټارټ نه وروسته به بیا تاسو وګورئ چې زموږ خپله هغه ایمیج په دې باندې راغلی دی. دلته به راشئ رایټ کلیک او ریسټارټ. چې کله ریسټارټ شو کمپیوټر د هغې نه وروسته به چې تاسو خپل ډرایو ته راشئ. اوس زه راځم خپل ډرایو ته کمپیوټر موږ ریسټارټ کړو. زه ګورم وګوره چې تاسو سره دې ځای کې زموږ هغه خپل ایمیج چې دی هغه راغلی دی. نو دغه طریقه وه چې تاسو ته مې وښودله. هیله ده چې دا ویډیو تاسو تر پایه وګورئ او دغه طریقې په خپلو کمپیوټرونو کې استعمال کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.